السلام علیکم ورحمت الله. محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو الله تعالی مو تل خوشحاله او ژوندي لره. نن تاسو ته راغلی یم له ډېرې یو بهترینې او مجربې وظیفې سره چې د الله الصمد یا سورة اخلاص. دا یوه ډېره بهترینه وظیفه ده. د دې په برکت سره تاسو هر څومره مال غوښتلی سئ د ځان لپاره، هر څومره مالداره کېدلی سئ، هر څومره دنیا داره کېدلی سئ. دوستانو دا یو داسې بهترین صورت ده چې په دې کې چې بهترین توری د هغه الله الصمد ده. د دې په برکت سره انسان الله پاک جل جلاله د ډېرې لوړې رتبې خاوند جوړوي، ازروي، مالداري. مثلا مسکین یې، فقیر یې، غریب یې، دغه وظیفه د ځان لپاره معمول وګرځوه، پر هغه شرایطو باندې عمل ورباندې وکړه کوم چې زه درښیم. انشاءالله د دې په برکت سره چې څومره مال او دولت غواړې الله تعالی یې درکوي، ځکه چې دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې قول ده. یو صحابي ورته راغی چې یا رسول الله ډېر غریب یم، ډېر فقیر یم، ډېر در فدره نیستمن یم، نیستي په مخه اخسته یم، د دې لپاره یوه وظیفه راوښیه چې زه هغه وظیفه کومه او د هغه وظیفې په برکت سره الله پاک جل جلاله ما مالدار کړي او پیسې زیاتې راکړي. نبي علیه الصلاة والسلام هم دې صحابي ته په جواب کې دغه سورة اخلاص ور وښودی. وروسته څه زمانه بعد هغه سړی راغی چې یا الله، هغه صحابي راغی نبي علیه السلام ته یې وویل چې یا رسول الله دومره مال او دولت الله راکوي چې شاوخوا چې څومره امسایګان دي هغه ټول راسره مالداره سو. مالداره دا پخواني خلک چې وو، بیا خاص کر صحابه، هغه ډېر نرم دله وو، هغه ډېر وسیله ناکه، شفقت والا، د ترحم والا خلک وو. کله چې به یې څه پیسې مال و دولت الله ورکوي او د ده آس پاس چې به کوم کورنۍ وي هغه به مسکینان فقیران وو، هغه د له خپل ځان سره په خپله اوږه کې اخیستل. مثلا هغو ته یې د خپلې زندګي هغه ضروریات پوره کول او دا یې پر ځان باندې لازم بلله چې الله تعالی د آخرت په ورځ له ما پوښتنه کوي چې زما څنګ ته امسایه ده، هغه غریب ده، مسکین ده، پر وچه ډوډۍ قدرت نه لري او زه داسې قسم قسم ته نعمتونه خورم. نو نبی علیه السلام ته یې وویل چې هغه د څنګه امسایګان مې هم په اوږه کې راسره واخیستل، یعنې هغه هم راسره مالداره سو د هغه وظیفې په برکت سره کوم چې تاسو ماته وښودله. محترمینو نن هغه وظیفه درښیم، بله یوه نه درښیم چې د نبي علیه السلام مبارک له خولې څخه صحابي ته رسېدلې او صحابي ویلې او صحابي مالداره سوی او د ده امسایګان هم ورسره مالداره او دولتمند سو. دوستانو دا ډېره بهترینه مجربه وظیفه ده. دغه وظیفه باندې عمل وکړئ، انشاءالله دعاګانې به راته وکړئ چې هر څومره فقیر یې، هر څومره قرضدار یې، له قرضداري خو به دې کړي الله خلاص، خو د هغه د چنده به مال او دولت نور هم در زیات کړي. خو دا یوه خبره یاد وساتئ، یقین پر الله مضبوط کړئ، عقیده مضبوطه کړئ. له هغه وروسته چې کله ووایاست انشاءالله بیا دغه وظیفه ډېره تاثیرناکه او ډېره مجربه ده. که ستاسو یقین څومره کمزوری وي، عقیده مې څومره کمزوری وي، بیا به دغه وظیفه هومره غوندې کار کوي. که چیرې مې عقیده مضبوطه وي، دغه وظیفه به دغومره ډېر زر تاثیر کوي. محترمینو راځئ هغه وظیفه درښیم. ګورئ دا وظیفه چې کوئ دا کوشش وکړئ د جمعې له لمانځه وروسته یې وکړئ. نر دی په جمعې لمونځ خلاص سو، له سنتو څخه خلاص سو، دا وظیفه دې وکړي. او زنانه چې د جمعې لمونځ مثلا پر هغو خو نسته د جمعې لمونځ چې د ماپښین لمونځ یې د جمعې په ورځ د ماپښین لمونځ یې وکړئ، له لمانځه څخه فارغه سوه، دغه وظیفه دې وکړي.
که چیرې بعضې کسانو ته دغه زموږ بیان نه وي رسېدلی له جمعې بعد ورسیږي هغه بیا په هره ورځ د ماسپښین له جومات له لمانځه وروسته کولی سي په دې کې هیڅ حرج نسته خو کوشش به مو دا وي چې د جمعې په ورځ د جمعې له لمانځه وروسته به یې کوئ ځکه چې په دې دوران کې ډیره تاثیرناکه ده او ډیر زر تاثیر کوي او ډیر زر مؤثره ده که چیرې له دې بعد تاسو ته ورسیږي په نورو ورځو یې هم کولی سئ څه مشکل په دې کې نسته محترمینو د هغې وظیفې دغه د طریقه چې کله د ماسپښین د جمعې د لمانځه وخت رانږدې سي تر دې ګانټه مخکې یوه نیمه ګانټه مخکې مثلا چې هر څومره داسې وختي و تاسو لمانځه ته ځان رسولی سي په دې دوران کې به راسئ یار به ښه پر سنت طریقې غسل وکئ مثلا کله چې مو غسل وکئ نوې کپړې به واغوندئ له هغه وروسته چې کله امام منبر ته پورته سي او تقریر یې شروع کړی وي په دې دوران کې تاسو ځان ورسوئ کوشش وکړئ چې د ده تقریر شروع وي خو که هغه رنګه نسئ کوئ مصروفیات ډیر وي مثلا چې جومات درېږي تر دې مخکې ضرور ځان ورسوئ کله چې لمونځ وکئ جومات وسي له لمانځه څخه فارغه سئ خپل لمونځ هم وکئ او هغه په امام پسې چې 2 رکعته فرض د هغه هم وکئ او فاته چې کم سنت دی هغه هم وکئ له هغه وروسته چې فارغه سواست بیا به اعوذ بالله بسم الله شریف ووایاست سورة اخلاص به 15 واره ووایاست یا 90 واره په دې دوران کې چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 15 واره یا 90 واره به ووایاست له هغه وروسته به لاس الله ته پورته کړئ چې مسکینان یاست غریبان فقیران او دولتمند نه یاست الله پاک به مو دولتمند کی له قرضداري به خلاص سي له فقر به خلاص سي له مسکنت به خلاص سي نارینه دې په مسجد کې وکړي کوشش دې وکړي او زنانه یې په کور کې کولی سي په دې کې هېڅ مشکل نسته کې نر په کور کې وکړي هم صحیح ده خو کوشش دې وکړي په جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته د جمعې په ورځ باندې په بعضو ورځو یې هم کولی سي خو د ماسپښین له لمانځه وروسته محترمینو ډیره مجرب عمل د یو ځل عمل ورباندې وکړئ پر الله هم سپارم السلام علیکم ورحمة